ګرانو مالدارانو، د زیږون پر مهال تاسې دې ته متوجه اوسئ چې غواګانې مو پریوان یا مل ونه خوري. غواګانې په طبیعي ډول د ښکار څخه د پاتې کېدو په خاطر باندې مل خوري ترڅو بچی یې له ښکار یا د وحشي حیواناتو څخه وساتل شي. خو دا کار کولی شي چې د غواګانو هاضمي سیستم یا ګېډه بنده کړي او غواګانې د هاضمي سیستم په ناروغۍ باندې اخته کړي. د غواګانو پریوان یا مل د زیږون په لومړیو 4 ساعتونو کې له غوا څخه بیلیږي. زیاتره وختونه د مالدارانو د ناپامۍ له امله غواګانې خپل ملونه یا پریوان خوري چې د غواګانو د ناروغ کېدو باعث هم ګرځي. د دې مخنیوی دا دی چې تاسو د لنګون لومړیو 4 ساعتونو کې غوا تر خپلې ارزونې او نظارت لاندې ونیسئ. که پریوان هم پیدا نه کړي د دې مطلب دا دی چې یا خو پریوان غوا خوړلې یا هم د رحم په داخل کې پاتې. دواړه حالتونه د غوا د روغتیا لپاره مناسب نه دي. که په رحم کې مل یا پریوان پاتې شي نو د راتلونکي ځل لپاره به غوا نه پیمه کیږي. په رحم کې به زخم یا میکروب ډیر لیدل کیږي او همدا شان د شودو نه پرېښودلو موضوع هم په دغه غواګانو کې ډیر لیدل کیږي. ځکه نو له نږدې ډاکټر سره مو په اړیکه کې شئ ترڅو د غوا درملنه مو وکړي. دا و زموږ د نن ورځې تخنیکي معلومات. ویډیو له نورو مالدارانو سره شریکه کړئ ترڅو د هغوی د مشکلات هم حل شي.